السلام علیکم مسکین خان وروره. وعلیکم سلام. جوړ تکړه په خیر څنګه وروره؟ والله ښه یو بس ګزاره کوو. بس مزې دي مزې. ولکه څنګه داسې خفه غوندې راته ښکارې؟ والله مسکین خان وروره کار روزګار نشته دی څه وکړو؟ ای وروره بېګا مې د یو انډیوال واده و او هغلته لاړم او مړی سندرغاړی او سندرې ویلې او مړه داسې پیسې پې دې خلکو واچولې دومره پیسې کاغذونه یکسم باران پې راورېدې پوه شې. بس ما هم ځان سره فکر وکړو پوه شې ما ځان سره فکر وکړو ما ویل راشه ځان نه سندرغاړی جوړ کړه او چا نه سندرې زده کړه. ما ویلې چې چا ته به یو 1000-2000 روپۍ ورکړم او دا د سندرو چل به راته وښیي. والکه زه خو درته یم دا ورور به دې کله په درد کړي په قبر کې به په درد کړي. زه خو یم مونږ خانداني سندرغاړي یو ته ولې نه پوهېږې همدغسې باجه همدغسې هرمونه او همدغسې رباب. نه مړه تاسو خانداني هنرمندان یئ او که نه والکه دغه بېګا په واده کې خو اومۍ ننګار راغلی نه و. نه مړه دا څه وایې ته وایم د برالی صمدي خو به راغلی نه مړه بریالی صمدي هم نه و که نه او دا دین محمد غمخوار هم نه و راغلی. دین محمد غمخوار هم نه و که نه. دا ته څه شی وایي والکه خو دا دې راته ونه ویل چې څوک راغلی و واده ته. هی هی بریالی وفادار راغلی و. واه وروره ته دا څه شی وایې دا سندرغاړي چې دي که نه اوس راوتي دي. ګوره مشهور سندرغاړي هغه دي لکه رئیس باچا او برالی صمدي دین محمد غمخوار همدغسې زرالی ګل دغه مشهور سندرغاړي دي. ته دا چی وایې وایم دغه لطیف ننګراري نه دی وایم دا چې څونه کامیاب دی او څونه چې پرمختګ یې کړی که نه د دغه مرۍ د وجه پرمختګ یې کړی دا د دې برکت دی او که نه که چېرته دغه مرۍ برکت نه وي که نه دا خو به دومره مشهور نه و که نه. دا ځکه ای وروره مړه داسې کار وکړه ښه دا چل خو راته وښیه داسې کار وکړه دا پیسې واخله او مړه ای دا چل راته وښیه مړه ډېر غریبانان یو چې لږې پیسې میسې پرې راغونډې کړو که نه. ښه دا انډوانس دی نو دا اډوانس دی و که نه نورې به بیا درکړمه. یاره که ما ته معلوم وي نو ما به مخکې دا کار کوو. ولې تا مخکې دا کار نه و کړی؟ نه نه دا کار مې کړی و خو اوس تا ته نه وایي سټارټ ومه که نه. ښه لکه زما اول ځل دی که نه په دې خاطر باندې صحیح شو. زه زه تا باندې دا راګونه پخومه راګونه. نه نو تا سره څه شی دی ته خو ما ته وښیه که نه. ما سره څه شی دی اوس ته خپله وګوره ته اوس ما ته وګوره چې زه څه شی کوم. هلکه دا څه شی دی دا د څه شی راوړه دا خو څوک نه استعمالوي که نه اوس. ګوره پخوا چې دی دغه رباب او دا دوکړې نه وو همدغه شیان به وو. زه د همدې نه ور شروع کومه چې ته مضبوط شي مضبوط. ښه صحیح ده نو والکه ته به داسې کار وکړې که نه چې ته به دې نه یو پونګ وباسې او بله خبره دا ده به تر څو دغه لین برابر کړم که نه. الله زما خو دې دا غوږ ټول کو که نه خدای دې بیخ وباسه. ولې استاد کمزوری وایم صبر کوه مخکې مه ورځه. والکه شاګرد ته پکار دی چې اول د استاد عزت وکړي او بله دا چې دا خپل مخ نه دی دا مشاهده جوړ کړي. خبره پوه شوې؟ صحیح شوه. دغسې سړی باید اکشن وکړي. وګوره ښه داسې صحیح ده نه که نه لږ دې خوا دې خوله ویسه دې خوا صحیح شو نه که نه دویمه دا زنه نه دی دا زنه لږ دې خوا بره که لږ دغسې صحیح شو دغسې دا اوس چې دی د مخ جوړولو طریقه شو ته باید دغسې دا مخ خپل جوړ کړي که نه. ښه نو زه اوس استاد شومه. ته لا تر اوسه استاد شوی نه یې وایم ته تر اوسه شاګرد دی لږ زره د استاد عزت دې کوه. شاګرد وي د خپل استاد عزت کوه. ته به اول زما عزت کوې بیا د دې نه بعد ته دا راګونه شیان زده کوې. دا راته وایي چې اول به راته څه ښایي؟ په اوله کې چې دی مخ جوړوله دي
اول کې مخ جوړول دي او په دویمه کې چې دي راګونه به یې زده کې ګوره دا 5 راګه لري پوه شوې که نه راګونه دي راګونه 5 راګونه دي 5 دا اول راګ چې دی دې ته خلک راګ هندوانه وایي راګ هندوانه چې شی راګ هندوانه راګ هندوانه څنګه چې هندوانه سړی وخوري نو دا ټټر یخ شي ټټر یخ شي ته چې کله زما دا رګونه واورې نو ستا دا ماغزه به یخ شي ماغزه نو غوږ شه ورته تیرے نام ہم نے کیا ہے जीवन अपना सारा सनम हो जीवन अपना सारा सनम استاد دا سندره خو ما 10 کاله مخکې اورېدلې ده عجیبه خبره کې وایم دا 200 کاله مخکې چې دا سندره ما بازار ته راایستلې ده چې وایې ته ستا 10 کاله کېږي چې دا سندره تا اورېدلې پخوا خو دې نه دی اورېدلی که نه مړه هو که نه شاګرد خو شاګرد وي که نه ما ته پلار مه جوړېږه چې څه درته وایم هغسې به وایې صحیح ده ښه شو زه صحیح شو پاسه دې نشي زده کولی ورده مړه استاده خیر دی زده کوم یې که نه خیر دی که نه مړه په چار طریقه باندې زده کوم یې که نه خیر دی که نه ښه کښېنه ګوره دغه دویم کم راګ چې دی که نه دې ته خلک راګ نشه وایي راګ نشه دې ته خلک راګ نشه وایي راګ نشه څنګه چې خلک سرګټ او چرس وسکي نو هغسې نشه کېږي زه تاله داسې راګ وایم چې ته خپل هم نشه شي او په ځان باندې پوه نه شي ګوره ته چې زما د دې مرۍ سر وګورې نو ته به په خپله نشه شي نه مړه سترګو دا چل راته وښیه خلک په تیږه باندې وکړي ترانې ده که نه راشه ماما لیونې دې راشه ماما لیونې دې خلک په تیږه باندې ولي ترانې ده که نه راشه ماما لیونې دې راشه ماما لیونې والکې ته خو پرېوتی که نه زه خو یم پاڅېږه یو 2 دانې راګه پاتې ده د کدو او د بادرنګو راګ پاتې ده زه خو یم 2 راګه پاتې ده نور ورته دنګ نه ورکومه مړه داسې کار وکړه چې دا کار خو ما ته وښیه وایم دا 1000 روپۍ نه دي دا خو پیشکي واخله پوه شئ دا پیشکي واخله یاره وایم که ما ته مخکې معلومات و که نه ما به نو همدغه کار ته ادامه نه که نه هغه ته مه وایه په جیب کې کښېنه ځان سره ووایه صحیح شو خاموش اکشن داسې کار وکړه چې دغه نه ته یو پونګ وباسه زه به تر څو دا سور برابر کړم صحیح شو زه صحیح شم اوسه هغه سار د بټکړه ده دا دې خوا نه ځه که نه 1 2 3 اکشن ګوره په اول کې مخ جوړول دي او په دویمه کې چې دی راګونه یې زده کول دي پوه شوې که نه بیا 15 راګه دی 1 2 3 اکشن نو غوږ شه ورته استاد دا سندره خو ما 10 کاله مخکې مې اورېدلې ده کښېنه ماغزه دې خراب دی وایم دا سندره نه دی دا ما 200 کاله مخکې زده کړی اعصاب کې دي وایم دغه لطیف ننګرهاري نه دی وایم دا چې څونه کامیاب دی او څونه چې پرمختګ یې کړی که نه د دغه مرۍ د وجه پرمختګ یې کړی دا د دې برکت دی او که نه که چېرته دغه مرۍ برکت نه وي که نه دا خو به دومره مشهور نه و که نه دا ځکه والکه ته به داسې کار وکړي که نه چې یو پونګ به ترې وباسي او بله خبره دا زه به دا هغه نه دی دا لاین به درته برابر کړم صحیح شو زه
صحیح ده هلته بیا اچوو کمپیوټر نه مړه دا 2 3 اکشن ها کینه ګوره دغه دویم کم راګ چې دی که نه ها دې ته خلک راګ نشه وایي راګ نشه ها ها